نوم یې زرغونشاه تلاش دی. دا څلورم ځل دی چې موږ په لویه پیمانه اتفاقي هماهنګي یووالي ثبات لرو. د دې نه مو هدف دا ده په ټولنه کې د علم خپارېدل دي، د بدو دودونو مخنیوی ده او هغه څه چې ټولنې ته مستحق دي لکه تعلیمي برخه، هماهنګي برخه، په دې برخه کې موږ کار کړی دی، عملا لګیا یو. که خیر دی الله وي راتلونکي به نور هم نوښتونه هم د تعلیم په برخه کې او د بدو رواجونو د مخنیوي په برخه کې که خیر دی الله وي موږ به ولرو. نوم یې قیام دی، خلیلي تخلص کم. دا یوه تشویقي ډول نه موږ دغه کومه میله چې جوړوو هم د دې دپاره چې موږ نږدې کلي قومونه تشویق شي، هغه ځوانان ارجک شي په کلي کې داسې کورونه وکړي چې هغه د علم په برخه کې د کلي په مسایلو کې پوره ونډه واخلي. دلې چې څومره ځوانان راغلي دي ټولو دغه مقصد ده چې نن په کلي کې ځوانان ټول شي، سبو ته په یوه سیمه کې، بلې ورځ ته ولسوالۍ کې، بلې ورځ ته ولایت کې، بلې ورځ ته د هېواد په سطحه خلک سره ټولېږي. د هېواد په سطحه چې ځوانان سره یو ځای شي موږ داسې هېواد کړای شو چې په ټوله نړۍ نه وپېژنو، بېلهیره اسلامي نړۍ ته موږ داسې پرمختګ کړای شو دغې دې وجې. نوم مې همایون ده، د متون د درکوټۍ کلي د ځوانانو د نشرې نه یو غړی یم. د څلورو پنځو کلي ځوانان راټول شوي دي. په دغې نه ډېره هاټ همغږي سره رامنځته کېږي. لکه مثال په توګه په کلي کې کومې ناخوالې وي، جګې ټوټې وي، دی کړلی شي چې په آینده کې دا ټولې د ځوانانو د جملې نه دا ټولې سره همغږي کې لاسته راوړنې دغه دي چې مخې یوسي. دروغ ما وای آشنا صفا بوایې دریا دې غمو کنار اختیار بوایې دا یو څو شېبې شاید زما وروستی وي، کاش پخلا مې وی ولا سبا بوایې بیا دې نه پرېږدم تنها پاڅلالایا بیا به نو لري مانا خو بیا به وایې چې مې نوم اخلي ملګري په محفل کې زما یارو په ژړا ژړا به وایې وقار عاجز مې ډېر ظلمونه وکړل پښیمان به وې خصم دا به وایې دا یو څو شېبې شاید زما وروستی وي، کاش پخلا مې وی ولا سبا به وایې